نانه کله زمونږ سره د دوو ټولز په باره کې دی یا د دریو. یو ته ویل کېږي زمونږ سره انټرسیکټ، یو ته ویل کېږي زمونږ سره ریپیټ، او یو ته ویل کېږي زمونږ سره سو لوګو ډیزاینینګ. مطلب څنګه بعضې ټایم کې مطلب دا دی چې ډېر لږ کاري او هغه چې دی نو مثال په طور باندې څه شي مونږ یې کوو نو مطلب ډېر ضرور شي، خو د هغه ټولز په برکت سره. صحیح ده. لال مونږ دې نه یو سرکل داسې ځان له جوړ کړو دغه شانې نه. دا سرکل به بیا مونږ څه کوو، دې نه به یو رایټ کلیک په واخلو او کلیک په سره وبې کږو، دې نه به څه واخلو مونږه کاپي. د هغې نه بس په دا مونږ دلته کیدو او دواړه به سلیکټ کو په پیک ټول باندې او ټي به نو ټاپ ته به شي، مطلب که ایکول نه ایکول به شي. اوس مونږ له پکار د دې دواړو سو دا منځونه چې د دواړو منځ مونږ اخلو که نه، دواړه به سلیکټ کو. دې ځای کې دا اپشن دې ته ویل کېږي شیپینګ ټول. نو په دې کې انټرسیکټ په ووهو، نو انټرسیکټ مطلب منځ، دې موږ له منځ راکو. دا دواړه څه کو، دا به ډیلیټ کو. د ډیلیټ نه بس په مونږ دا نه دې کې به شیپ ټول لا اخلو، شیپ ټول کې به لږ زومینګ وکړو، دا نه دا به مونږ داسې برابر وکړو دغه شانې نه لږ سټایل دی. دا به داسې ځان برابر کړو، لږ به خوس کې لږ دی خوا اخوا دغه شان وشو. د هغې نه بس که دا ورته لږ خوس کې لږې داسې کې جوخه ده، بده نه ده. بس دا وشو. دې نه بیا څه وکړي، دی به کېږدي، دې نه به کاپي اخیسته غواړي، خو په کومه طریقه ګورو ته کلیک پې کړي. دا پوینټ نه دی، دا به راواخلې په دې دا ایرو غوندې کې نه ده، په دې ایرو باندې به یې داسې کېږدي، خو لږ به یې زوم کړي که نه چې صحیح پې کېښودی شي دقه شان کېښودی شو. د هغې نه بس په داسې د دې نه کاپي واخلي. کاپي اخیستو طریقه دغه ده چې بیا به رایټ کلیک کړي، کاپي به واخیستی شي. د هغې نه بس په څه وکړي، دا دواړه به ګروپ کې، ګروپ نه بس په دې کې به دننه کلر ځان له واچوي چې څنګه کلر دی اچوو. ښکلی ډیزاینینګ والا کلر اچوي، جو مطلب دا دی څه وکړه، په دې کې یو قسم لا ګریډینټ استعمال کا چې لږ ښکلی ډیزاینینګ والا به کېدای شي. صحیح ده که نه وشو. آوټلاین یې بیا څه کړه نن کا، او د نن نه بس څه وکړو مونږه لاړ به شو یو سرکل به جوړ کړو، کنټرول به نیسو. سرکل جوړ شو. سرکل نه بس په مونږه دقه شیپ راواخلو، کی به ایږدو دلته کې او لکوټ یې به کړو، ډېر غټ نه دی، وړوکی به یې کړو. دې نه بس وک کېده. ورته بس دا پوینټ نه دی، دا به درته زه وروسته طریقه اوس ښیم. لاړ به دا دې سره ښکلی داسې برابر کړي، داسې برابر شو که نه. بیا به دې پوینټ نه څه واخلې، دا پوینټ به ونیسئ، د دې سرکل په دې منځ کې به یې کېږدئ، کېښودی شو. بیا به څه وکړئ، د دې نه به روټیشن اخلي، دقه شان به دې کاپي واخلئ، رایټ کلیک کاپي او کنټرول آر مطلب دی ریپیټ اینڈ ریپیټ سم پته لګي. بیا دا ټول په جمع سلیکټ کی او سیده به راکا کې د سره کنټرول به ونیسئ چې بالکل سیده کنټرول او شفټ او رایټ په کلیک کی او دې ځای کې لیکلی دی هوریزنټلی فلیپینګ راغی که نه، او بیا به په دې ایرو کې باندې نه داسې نږدې کړي، نو برابر یې ته ولګېدو. د هغې نه بس په دې نه څه وکړي، دا به ډیلیټ کړي. نو ستاسو سره څه جوړه شوه، یو ښایسته لوګو جوړه شوه، خو په ډېر لږ ټایم کې، ډېر زیات په لږ ټایم کې. ځانه به داسې یو ریکټینګل جوړ کړي داسې بیا، او مطلب دا نور مزید به نه زما ټول مقصد دی، ټول مې درته وښول، زما بیا نور مزید په دې کار نشته. داسې لوګو جوړه شوه. څنګه لوګو ده، ښه ده بده ده، هغه به ته ماته وایې، ما دغه بده نشته. صحیح شو. دا زموږ سره به کم ټول باندې جوړه شوه، ریپیټ، انټرسیکټ او په سرکل او په مطلب دا چې کوم مونږ نور کوم کار وکړو، دا یو آیډیا وه. دقه زموږ سره نننی کلاس دی، په دې کلاس باندې ځان پوهه کړه. او دا ما چې کوم لوګو جوړه کړه، دا خو نننی لوګو مونږ پې هسې جوړه کړه، دې نه ښایسته ښایسته به جوړېږي، خو آیډیا استعمال کړه. بس دی